اسلام سره د تش په نوم اسلامي پاکستان تازه دښمني اسلام آباد کې جماعتونه ورانوي. دا چې مولانا څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. لکه چې د پاکستان او امریکا اړیکې نږدې شوي نو پاکستان داسې اقدامات پیل کړي چې د اسلام سره د دښمنۍ په معنا دی. له شرابو قانوني کولو وروسته اوس تازه خبر دا دی چې پاکستاني حکومت اسلام آباد کې د 50 جوماتونو ړنګولو پریکړه کړې. هندوکش غږ ته یو لیست رسېدلی چې پکې د پاکستاني حکومت له لوري د 50 هغو جوماتونو او مدرسو نومونه شتون لري چې د اسلام آباد په شنو ساحو کې جوړ شوي او اوس یې حکومت د ړنګولو پلان نیولی دی. پاکستاني حکومت د یاد کال عمل په غصب شوو ځمکو د یادو جوماتونو او مدرسو جوړول ښودلي دي. له بل لوري بیا د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په شمول ګڼ شمېر مذهبي خلکو د حکومت دا پرېکړه غندلې او ویلي دي چې حکومت د اساسي قانون اسلام او قرآن له چوکاټ څخه وتلی دی. دوی ګواښ کړی که حکومت داسې اقدامات وکړي نو ټول پاکستان کې به لاریونونه وکړي او لویې لارې به وتړي. په همدې حال د پاکستان کورنیو چارو وزارت چارواکي د مولانا سره ملاقات کړی تر څو هغه ته قناعت ورکړي، خو نوموړي ویلي چې هېڅکله به دې کار ته اجازه ورنکړي. په ورته وخت کې بیا ځایي خلک د حکومت د یادې پریکړې په غبرګون کې وایي چې په همدې اسلام آباد کې د کانسټیټیوشن ون په نوم یوه ودانۍ شته چې په غصب شوې ځمکه جوړه شوې. خو دا چې په دې ودانۍ کې د قاضیانو د عمران خان د کورنۍ د غړي علیمه خان او نورو لوړپوړو چارواکو کورونه دي نو حکومت د ورانولو جرأت نشي کولی. یاد دې وي چې پاکستاني حکومت تېره ورځ د اسلام آباد لوی هوټلونو ته د 15 لکه کلدارو د فیس په بدل کې د شرابو د پلور اجازه هم ورکړه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.